السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، له حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه یو کس پوښتنه وکړه چې یا علي رضی الله تعالی عنه، زه غواړم چې په دنیا او آخرت کې کامیاب واوسم او له هیڅ ستونزې سره مخامخ نشم، چې هر چیرته لاړ شم نو خلک زما عزت وکړي او زما لپاره په زړه کې مینه او احترام ولري. نو ما ته ووایه چې زه کوم داسې کارونه باید وکړم تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړم او آخرت مې هم سم شي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل، که ته رښتیا غواړې چې دنیا او آخرت کې کامیاب شې نو زه تا ته 7 کارونه درښیم، له دغو کارونو څخه ځان وساته، انشاءالله تعالی دنیا او آخرت به دې سم شي. هغه 7 کارونه څه شی دي کوم چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه کس ته ښودلی وو. د نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته هغه 7 کارونه در په ګوته کوم، نو تاسو هم له دغو کارونو ډډه وکړئ. که له دغو کارونو مو ځان ونه ساتول نو د نتیجې ذمهوار تاسو خپله یاست. تر ټولو نه مخته حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل، د مور او پلار نافرمانی کولو څخه ځان وساتئ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل، ای سړیه، که ته رښتیا په دنیا کې عزت او په آخرت کې کامیابي غواړې نو له خپل مور او پلار سره هیڅ کله هم بد چلند مه کوه، ځکه الله تعالی فرمایي په یوه مور کې ما د 80 مورانو برابر مینه اچولې ده د هغې د اولاد لپاره. او د پلار شفقت چې د چا په ژوند کې ختم شي نو د هغه په ژوند کې هیڅ هم پاتې نشي. الله پاک دې موږ او تاسو د مور او پلار له نافرمانۍ څخه وساتي. دوهم عمل له کوم څخه چې موږ حضرت علي رضی الله تعالی عنه منع کړی یو، هغه ظلم کول دي، ځکه په ظالم د الله تعالی غضب نازلیږي. په یو ظالم الله تعالی دوهم ظالم نازلوي. تاریخ وګورئ، چا چې ظلم کړی د هغه انجام څه شوی. د فرعون انجام وګورئ، د ابو جهل انجام وګورئ او نور داسې ډیر مثالونه دي. نو الله پاک دې موږ او تاسو له ظلم کولو څخه وساتي. او دریم حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې هیڅ کله درواغ مه وایه، ځکه درواغ د ټولو ګناهونو مور بلل کیږي او په دروغجن د الله تعالی لعنت ده. نو ملګرو، هیڅ کله باید درواغ ونه وایو. الله پاک دې موږ او تاسو له دې لعنت څخه وساتي. او څلورم عمل نشه کول دی، ځکه نشه یو داسې عمل ده چې کورونه وران کړي، انسان داسې حالت ته راورسوي چې هیڅ په خپل هوښ کې نه وي. د دنیا له سیالۍ څخه انسان ګوښه کوي. همیشه له الله تعالی څخه دا سوال کوئ چې یا الله موږ له دې عمل څخه وساتي، او څوک چې په دې عمل باندې اخته وي هغه هم تر اخلاص کړي. او پنځم عمل له کوم څخه چې موږ حضرت علي رضی الله تعالی عنه منع کړی یو، هغه زنا کول دی. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه که دور وای، که د حضرت عمر دور وای، که د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دور وای، که د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دور وای، نو د هر بالغ ځوان واده به یې ورکړی وای. تاسو غور وکړئ چې کله څوک ګناه کوي نو د هغه سبب څه وي. واده کول سنت ده، او کله چې څوک بالغ شي نو هغه ته د واده کولو ضرورت ده. په زنا کولو سره د انسان له رزق څخه برکت ختمیږي. که یو څوک زناکار وي، هغه که بیا شپه او ورځ هم مهنت او مزدوري وکړي نو د هغه په مال او دولت کې برکت نه لویږي. شپږم کار له کوم څخه چې موږ حضرت علي رضی الله تعالی عنه منع کړی یو، وای کبر مه کوئ. تکبر او لوی خالی له یو ذات سره ښه ښکارېږي، هغه د الله تعالی ذات دی. کبر کوونکی الله تعالی سره ټیټی کوي. نو هیڅ کله باید موږ او تاسو تکبر ونه کړو. که هر څومره مال او دولت موږ ته الله تعالی راکړی وي، باید تکبر پرې ونه کړو. که الله تعالی یو څوک له یو څه برخمن کړی وي نو باید د الله تعالی شکر وباسي او تکبر ونه کړي. اوم عمل حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې حرام مال مه خورئ، له حرامو څخه ځان وساتئ. څوک چې حرام خوري د هغو دعاوې نه قبلیږي.
بیا که هغه هر څومره په خپلو دعاګانو کې وژاړي، که سر وټکوي، که هر څه وکړي، د هغو دعاګانې نه قبلیږي. دا هغه کارونه وو له کوم څخه چې موږ او تاسو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منع کړي یو. نو موږ باید له دغو کارونو ځان وساتو. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.